خوږو ګرانو ماشومانو، بیا هم سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. او د زهرې او باراني ورځ د قصې دوامې برخې ته هم غوږ ونیسئ. لومړۍ برخه به د تاسو په یاد وي چې موږ تر کومه ځای رسېدلي وو. حتما مو په یاده زهره په باراني ورځ کې چې ډېره وېرېدلې وه، ناڅاپي د خپل کاکا غږ واورېد او کاکا یې راغی، د دې مخلاص یې ور وچ کړل، بالاپوش یې ور واغوست ځکه د دې ډېره یخني شوې وه او کور طرف ته روان شول. دا د څه شي نه ډاره شوې وه، وېرېدلې وه، د تالند د برېښنا نه، د ونې د ماتېدو نه، د شاخو نه، د دې ټولو شیانو نه ډېره وېرېدلې وه. نو اوس به راشو چې بیا څه وشول. دا د کاکا سره روانه شوه کور خواته. اوس به وګورو چې دی او کاکا یې نور څه کړي دي. په دې تصویر کې ګورئ د کاکا یې زهره په غېږ کې نیولې او وګورو چې دلته څه لیکل شوي. زه به یې درته ولولم. د زهرې لاسونه یخ وو او ژامې یې له ساړه رېږدېدلې. د کاکا یې زړه پرې وخوږېده. کاکا یې په مینه او خواخوږۍ ورته وویل: زهرې بچو، ته خو په بالاپوش کې هم توده نه شوې، ته صبر چې په غېږ کې دې واخلم. دلته وګورئ چې کاکا یې دا په ډېره مینه په غېږ کې اخیستې. څومره ښه، څومره ښه، څومره مینه یې ورکړې ده. بیا به ولولو چې بیا په قصه کې څه راغلي. کاکا یې زهره په غېږ کې واخیسته، تسلي یې ورکړه چې اوس به ژر کور ته ورسیږو. چې کور ته ورسیږو توده به شي او ګرم ګرم چای به وڅښې. زهره د کاکا په خبرو ډېره خوشحاله شوه. کاکا ته یې دعاوې وکړې. څومره ښه. هغه زهره ډېره هوښیاره ده. هره ښېګڼه چې کاکا ورسره کړې دې هم مننه ترې کړې، دعاوې ورته کړې. تاسې هم باید هر چا نه چې نیکي در سره وکړه، مرسته یې وکړه، باید مننه ترې وکړئ. ښه، اوس به راشو په دې تصویر کې به وګورو چې زهرې څنګه خندلي. کاکا یې څه ورته ویلي چې دی داسې خندلي، دومره خوشحاله ده. بیا به یې درته ولولم. کاکا یې د زهرې په دعاګانو خوشحاله شو. کاکا یې د زهرې صفت وکړ، ورته یې وویل: کاکا دې جار شه، ته ډېره تکړه او هوښیاره نجلۍ یې. په درسونو کې دې کوشش کوه. انشاءالله چې په راتلونکي کې به لویه معلمه، ډاکټره او یا انجینره شي. د کاکا د مینې او مهربانۍ خبرې پر زهرې خوږې ولګېدې. ډېره خوشحاله شوه. په مسکا یې کاکا ته وویل: ښه، اوس به ولولو چې زهرې څه ورته ویلي. کاکا خو یې ډېرې ښې خبرې ورته کړي چې ته باید په درسونو کې کوشش وکړې، ډېره هڅه او هاند وکړې او د ځانه څه شی جوړ کړې، یو ښه لایقه ډاکټره یا معلمه یا انجینره. یعنې د دې د راتلونکي دپاره یې دا هڅولي چې دا باید ډېره هوښیاره نجلۍ ده، باید خپل کوششونه او خپله هڅه او هاند وکړي. ښه، زهرې ورته ویلي: کاکا زه غواړم چې ډاکټره شم. بیا کاکا څه ورته ویلي. کاکا یې په خوشحالۍ ورته وویل: زهرې بچو، چې کوشش وکړې خپل ارمان ته به ورسېږې، ته به مخامخ ډاکټره شې. څومره ښه، څومره ښې خبرې یو بل ته کړي، څومره خوشحاله دي او لاره به هېڅ نه وي پوه شوي. زهره خوشحاله وه، زړه یې په آرام و او نوره له یخه نه رېږدېدله. ښه، اوس راشئ تصویر ته وګورئ. دلته څه خبره ده؟ دلته زهره د خپل مورجان او پلارجان په منځ کې ناسته ده او ډېره خوشحاله ده. ولولو چې دلته په قصه کې څه راغلي. کاکا او زهره خپل کور ته ورسېدل. د زهرې مور او پلار د دوی په لیدو ډېر خوشحاله شول. د زهرې مور او پلار د زهرې له کاکا نه ډېره مننه وکړه. څومره ښه قصه ده، تاسو ښه ورته غوږ شئ، ښه یې واورئ. په دې قصې کې ډېرې خبرې دي چې تاسې هم باید زده کړئ.
په دې تصویر کې بیا هم د زهرې پلار وینئ چې د کاکا سره غږیږي. بیا به یې درته ولولم چې د زهرې د دغه هوښیار نجلۍ پلار د دې کاکا ته څه ویلي. د زهرې پلار وویل وروره هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې ورور په سخته ورځ کې پکارېږي. ته په رښتیا زما ښه ورور او د زهرې ښه او خواخوږ کاکا یې. ښه تاسو وګورئ چې د زهرې پلار هم د خپل ورور نه مننه کړې، د ده د مرستې نه خوشحاله دی او د ده نه یې مننه کړې. ښه اوس نو راورسېدو د دوهمې برخې پای ته. تاسې نو تر بلې برخې د قصې سوچ وکړئ چې بیا به څه شوي وي، زهرې به څه کړي وي، د کاکا خبرې به یې په غوږ کې پاتې وي، کوشش به یې کړی وي که به یې نه وي کړی، مور به څه ورته ویلي وي زهرې ته. نو تر بلې برخې تاسو خپل سوچ وکړئ، فکر وکړئ او منتظر اوسئ چې زه درېیمه برخه قصه تاسو ته وکړم. خدای دې وکړه چې ډېره م خوښه شوې وي. د ما خو ډېره خوښه شوه دغه هوښیاره نجلۍ زهره او د ده د کاکا کړنې د ما ډېر خوښ شول. کله چې موږ یو ځای کې ژوند کړو باید یو د بل سره خاصه توګه د ماشومانو سره مرسته وکړو، ماشومان د لویانو احترام وکړي، د لویانو نه مننه وکړي، د دوی د مهربانۍ نه خوشحاله وي او مننه وکړي. نورم په خدای سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.